ټول پښتون قام ته وایم چې چیک سو سپینه خبره وکړو پاکستان ریاست ته او که نه یې مني بیا مکمل بغاوت وکړو. This is the last option. بیا بل موږ سره اپشن نسته بغاوت نه بغیره. بیا به یا هندوستان ته ځو یا به افغانستان ته ځو یا به سمندر ته ورځغلو. موږ سره بیا بل علاج بل اپشن موږ سره نسته چې ما ته پاکستان تحفظ نه راکوي، ما ته حفاظت نه راکوي او په ما باندې له پاس فضا نه هوا نه په ما باندې په جنګي جهازو باندې یو کونی کنجر بړوا غل ډاکو په ما باندې جنګي جهازو باندې بمباري کوي، ما په کور باندې ما په حجرې باندې. نو دې نه بعد ما سره بیا زندگی تېرولو بل کوم اپشن ده؟ ما سره دا اپشن ده چې زه خپل پاکستان نه بغاوت وکړه، هجرت وکړه افغانستان ته یا هندوستان ته. ما سره بل کوم اپشن ده؟ که زه به په کوره په حجرې چې ناست یم په ما باندې به له پاسه بمباري کېږي، په ما به کلي چې په کور چې خودکش کېږي، په ما به ګاډي باندې دماکې کېږي، په ما به په روډ باندې حملې کېږي. نامعلوم 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 نه دي، نامعلوم معلوم دي. څوک وایي چې نامعلوم دي؟ معلوم دي. ټیپو نه ده معلوم، ذاکر نه ده معلوم، صفي نه ده معلوم، لمبه نه ده معلوم. چېرته نامعلوم دي؟ معلوم دي. او دغه ریاست یې ګرځوي او دغه ریاست دا عوام په باندې قتلوي. ټول مروت کوم، ټول بیټنای کوم، ټول وزیر کوم، ټول مسعود کوم، ټول پښتون کوم چې چېرته ده پر چیک دې سي خپل ریاست ته دې ووایي چې ته موږ ته حفاظت نسې راکوی، موږ یا افغانستان ته ځو یا هندوستان ته ځو، موږ دې ملک نه هجرت کوو، جنګ نه کوو. بیا به وایي جنګ کوي. موږ سره خو یو اپشن شته چې جنګ شروع کړو، خپل ریاست سره خپل ملک سره جنګ شروع کړو. خو بیا به وایي چې جنګ یې شروع کړو. نه، موږ دا بل اپشن خوښ ته چې موږ هندوستان یا افغانستان ته هجرت وکړو چې زه په کور کلي په خپل وطن چې زندگی نسه تېرولی، زه کاروبار روزګار نسه کولی. ما ته ټي ټي پي وایي نوکري پرېږده، پولیس ته وایي نوکري پرېږده، اف سی ته وایي نوکري پرېږده، بارډر فرنټیر کانسټیبلري ته وایي نوکري پرېږده، پولیو ته وایي نوکري پرېږده، ډاکټرانو ته وایي نوکري پرېږده، ماسټرانو ته وایي نوکري پرېږده. چې څوره سرکاري نوکران دي وایي نو ټي ټي پي ورته وایي نوکریګانې پرېږدو. دا مرتد حکومت ته دې نه تنخوا مه اخلو، که نه بیا مو به موږ قتلوو. اوس موږ سره بله کومه لار ده، کوم اپشن ده؟ موږ به څه کوو؟ څه به کوو؟ که چا سره څه لاره اپشن وي خو بیا دې وښیي چې نوکري نه کوو، له وږې مړېږو، بال بچې ته به روزي له کومه ګټو؟ نه کاروبار شته، نه روزګار شته، نوکري ده. نوکري ټي ټي پي نه راباندې کوي. ټول سرکاري نوکرانو ته دمکي ورده چې نوکریان یې پرېږدو، که نه یې قتلوو مو. اوس په څه کوو؟ ریاست خو حفاظت نه راکوي. ریاست خو ده ته حفاظت ورکوي، ټي ټي پي ته. عوامو ته حفاظت نه ورکوي، ټي ټي پي ته حفاظت ورکوي. عوامو ته اصلاح پیسه نه ورکوي، ټي ټي پي ته اصلاح او پیسه ورکوي. اوس موږ سره بل اپشن شته سوا د دې نه چې موږ هجرت وکړو افغانستان ته یا هندوستان ته. په دې د پښتون سوچ وکړي. بیا موږ نن بیان ده او ګوله پرته ده بخمله مزۍ چې ټوله شپه به تېروي، به سبا ملته په 10-11 بجې باندې بیا ورته راځي، یا به چې بیا څه کېږي یا به خدای ته پته وي. بیا به ډرون ورباندې کېږي، بیا به ډرون ورباندې کېږي، بمباري ورباندې کېږي، په ټولو عوامو باندې به بمباري کېږي، ډرون به په کېږي. عوام دې سوچ په وکړي، چا بچ نسته، هېڅ چا بچ نسته. که څوک داسې دله بړوا بې غیرته وي چې دی وایي چې په انعام چرمین به بمباري کېږي، په ما به نه کېږي، دا حد درجې بې غیرته بړوا ده، دله ده. هر پښتون کور باندې به بمباري کېږي، په هر مروت قوم به بمباري کېږي، په هر بیټلي کور به بمباري کېږي، په هر وزیر مسعود دوړ قوم باندې به بمباري کېږي. کورونه به خالی کوو،
کډې به کوو ټیمپو چې به وخت تېروو دا دولت کاروبار روزګار مو به دا تورمخي لوټ کوي که دا مو خوښوي لکه افغانستان ته هندوستان ته مو هجرت خوښوي په دغه باندې سوچ وکړو